بېګا د شپې د کنټري سایډ ته راغلی وو ډېر سکندر بھائی دغه ته لږ وښیو ډېر زبردست ځای دی دوستانو دا وګوره بالکل شړ ځای دی دا پکې انګور سکندر ویلې چې دا 15 په لیډل کې په 2-3 پونډه کیلو ملاویږي او دلته فری دی کو خوري نو چې تاسو لم صدر ولو دا یې وګوره پاس پکې څومره ډېر زیات دی نو نن ان شاء الله اراده ده د برلین ښار نه یو 100 مایل وړاندې ځای دی نن اراده ده برلین ښار ته ځو هلته به نن ایکسپلوریشن کوو زموږ سره اوسېږئ او د برلین نه وروستو به د پولینډ طرف ته زموږ پروګرام وي نو نن همدغه ورځ وه دغه ته وښیو سکندر بھائی چې ورښکته شه موټې موټې تیارې دي پیکینګ شروع دی برلین د تګ دپاره برلین خو نږدې دی خو زموږ نوی سفر به نن د پولینډ طرف ته وي که نه وارسا وغیره دغه زموږ لوکیشن او دغه ریور دی ریور کې یو بوټ هم را روان دی چې درته یې وښیو ملګرو دوستانو څنګه ښه جوړې طبیعت هم ښه دی خیر خیریت دی بس سهار راووتو برلین ته روان شو 100 کیلومترو لار وه خو ګنټه مو لګېده ځکه چې رش دی پھر دلته جرمنیان کار راوځي تا ته پته جرمنیان په کار باندې ډېر زیات مین دي نو بس برلین کې به ورځ تېروه او دلته کې ښه ښه ځایونه دي برلین وال دی دغه دی دا به وګورو بس خدای خیر کړ شکیل بھائی ډېر سخت بریک وو هم بچ گئے نه دا دغه چې دی دا بریک چیک کرو پولینډ والا دا ټرک چې دی دا بریک چیک کرو ٹھیک ہے اس کو فاصله ہے شکیل بھائی وہ له د ټرک په کونه باندې نو ته وګوره دا بالکل ټرک په کونه نو ته خو بچ الګا ته ولا سره کوله مو کې خدا کا لګلری ډرایو کو کنه خو بد دم شوق دی دیم نن ته پچا بمبات کوي چې ولا کونا ټی ټچ کړی نه پری دي دا ور خو لګه فاصله ورکه کنه علي ما خو خو خیر خبر مې ته دا کوله برلین ته خو ما او برلین ماشاءالله کې دا د برلین لارې کوسي دي خو گرین دی خو زبردست دی او برلین دیوال د تخیمه او بیا برلین کې خولي خولي ځایونه دي یا برلین په دوه ملکو یو ښار په دوه ملکونو باندې تقسیم وکړه هغې کیسه به تر اوسه وکړه صحیح ده یو ځای ته چې په څنګه حالت کې راغلی دا کسې مې ولیدل نن برلین ما لا هغسې مزه راغلی که موږ برلین ته ډېر په کړک ورځ راغلي بالکل کړک مجلس کې ډېره ښایسته او ګرمه ورځ ده. هلکه سلامونه د برلین نه جوړ په خیر برلین ښار ته راورسېدو یو 100 مایله وړاندې بېګا شپه وه سکندر رامانه ډېر خوراکونه وکړل شکیل بھائی نه مې کوکینګ کي او څنګه دی لکه سفر هم څنګه روان دی سکندر خان خوشحاله وئ برلین نه خو د مخکې راغلی موږ نه یو راغلي څه ریویو پرې ورکوې چې शकील भाई बोलो कैसा लग रहा है बर्लिन अच्छा लग रहा है अभी पहुंचे हैं we just arrived here so let's have a look around we walking towards the Berlin Wall अभी शकील भाई घुमा नहीं हो तुम पूछ रहे हो कैसा लग अभी पहुंचे हैं कैसा लग रहा है अभी first impression good looks good initial impression nice and अभी walking towards the Berlin Wall वो अभी भी है उस साथ में है इतना दूर नहीं है तो आगे देखते हैं अभी हम भी 2-3 घंटे इधर ही हैं एक्सप्लोर करते हैं सिटी को तो सारा दिन इधर ही है शाम को इंशाल्लाह चलते फिर देखते हैं हम भी देखते हैं आपको भी दिखाते हमने भी उर्दू शुरू किया और पश्तो से उर्दू में चले कोई बात नहीं ये आप दोनों ने कंफ्यूज किया हुआ है इसके साथ तो खैर उसको पश्तो नहीं आती आपके साथ भी उर्दू में लगे रहते दिखाता हूँ किधर है हाँ नंदा बर्लिन वॉल है دا ایست سایډ دی هغه ویست سایډ دی دا برلین وال چې و دا ډېر
پخوانۍ کله چې روسیا دا یو سیټ قبضه کړی و نو دې سیټ ته به روسیانو سویت یونین چې کله و هغه سیټ ته ایست جرمني وه مطلب جرمني سایډ و د 1990 کې دا دغه شو ختم شو او اوس یوه جرمني ده دغه والا یوه هسټري ده د هسټرۍ دپاره یې دغه کړی دی نور څه پکې نشته دی او دا برلین چې دی دا راته ښکاري د یورپین یونین دغه هم دی دا کیپټل هم دی او دا زمونږ لکه برمنګم انګلینډ کې چې موږ اوسېږو د هغه زما فکر سره 15 ګونه غټ ملک دی ډېر لوی ښار دی ملک نه دی لوی ښار دی ملک خو جرمني ده د پاسه باران خراب کړلې ما ته وګوره خدای I'm soaked man मैं क्या पीछे क्यों है कहते ये बड़ी चीज है खोल के पीछे खा रहा है دا موږ جرمني ته راغلي وو دا برندنبرګ بلډینګ دی دا ډېر هسټوریکل پلیس دی ما څه کیسه ګندره حسن بھائی دغه څه کیسه ده دا خو راته وکړه دا کیسه ده کنه دې ته وایي برندنبرګ ګیټ او تاسو په جرمني کوم تصویر ګورئ یا کوم فلم ګورئ تاسو ګورئ چې هټلر ګورئ یا کوم باچا ګورئ نو هغه دلته کوم سلامي هغه جرمنیان چې دا ډېر بهادر خلک څنګه پښتانه ځنې وایي دا جرمنیان وایي دا پښتانه چې جرمنیان دي آریان دي کنه نو دلته کې چې کم فوج کې به جرمنیانو نه به ګټله جرمن شون دا باربیریانز کنه نو دوی چې کوم علاقې فتح کړي نو هغې په یاد کې دی دا ګیټ جوړ کړی نه یو دا ګیټ دی یو شاته مانومنټ دی هغه ورته ملامه خو خیر دی ابروستو ورته وښو که نه هغه شاته دی نو دې کې دا به سلامي کې را د دی هغه خبره د پاکستان کې څنګه 23 مارچ پریډ نه هغه ټول دلته کېږي دا ټوټل ډېر ښکلی ایریا ده او چې ټورسټ راشي دا سنټرل ایریا ده دا چې کله جنګ وشو د روسیانو کابو کوم نو دغه ځای کې د یو دیوال هغه نښې راته ښه اوس ځمکه باندې ګټې خښې کړي که نه دیوال چې کوم ځای کې نو دا ټول ښه ځایونه چې دا ایست جرمني کو ځکه دا رشینز کابو کړي چې کوم باقي علاقه هم د هغې ویسټ جرمن له ورکړه دا څه تقسیم وه 90s کې چې کله دا ګیټ میټ ختم شو دیوال ختم شو دا ټول یو دغه شو یو یونیفای شو یو ملک شو دا عکسونه چې دي دا د خلکو عکسونه دي چې کوم به د مشرقي نه مغربي جرمني ته اوښتېدل او په اوښتېدو کې به پوځیانو ویشتل او وژل نو دغه یو تاریخ عکسونه یې ونه لګولي او تاریخونه یې ورسره لیکلي دي ټول تاریخ یې دی وطندارانو نو نن هم غونډه ورځ په برلین کې تېره کړله سهار راغلي وو سهار خو اول چې موږ برلین وال ته لاړو لږ دغه ډېر و باران رالی و زما دا شرټ هم ما سهار بل اغوستی و لوند یې کړلو بیا بېرته لاړو چې ځانه مو ته رډې راډې کړو اوس ماسپښین بیا راووتو دا د برلین یو کتیډرل زما شاته دی ډېر ښایسته ګلالی کتیډرل دی او دا لوکیشن ټول دلته ټول ټورسټ خلک راغلي ټول ډېر زبردسته ښایسته ځای دی ورد کوي د راتللو دپاره موږ نن ورځ ټوله ورځ دلته برلین کې تېره کړله ناوخته هم پلان دی چې د پولینډ بارډر طرف ته روان شو نو زموږ سفر به د پولینډ بارډر طرف ته شروع کیږي انشاءاللہ یو سات دو کې हाँ शकील भाई भी मेरे पास आ गया अभी शकील भाई क्या हाल चाल है इधर आ जाओ ना बिल्डिंग के सामने क्या हाल है हाल अच्छा है इस वक्त जो हम खड़े हैं इस वन ऑफ द बिजिएस्ट टूरिस्ट
spot right in central of Berlin. जो हमारे पीछे बिल्डिंग है ये 16th सेंचुरी में बनी है. इसको एक कैथीड्रल कहते हैं, कैथीड्रल ऑफ बर्लिन, या वो आप ऊपर गुंबद देख रहे होंगे ग्रीन कलर के. इट्स कॉल्ड अ ग्रीन डोम बिल्डिंग फ्रॉम और एक कैथीड्रल. ये बैक इन 16th सेंचुरी. ठीक है. अब दूसरी साइड इधर है पीछे. ये जो हमारी बिल्डिंग है अगेन बहुत पुरानी है, 16th सेंचुरी में. ये इनकी फर्स्ट एवर म्यूजियम है, बिल्ड बैक इन 16th सेंचुरी. बहुत पुरानी है, 16th सेंचुरी की पुरानी इसकी म्यूजियम है. एक उधर भी है लेकिन उसका भी बताता हूँ आपको. अच्छा आपको पता है, मुझे तो नहीं है. चलो वो भी. ये इनका फेमस पैलेस है, इसको रॉयल पैलेस कहते हैं. या इसका टिकट लेते हैं और अंदर इनकी रॉयल फैमिली यहाँ पे इनकी रहती है. इनकी पुरानी हिस्ट्री है. सो अगेन इट्स कॉल्ड द रॉयल पैलेस ऑफ बर्लिन. ये काफी बिजी है, स्पॉट है. There's some nice historical building. सीनियर शॉप पे नजर है. हेलो. بس یاران دوستان وروتو برلین موقت تاسو ته مخ برلین اوس روان شو د 100 نمبر موټروي دا ودی باندې موږ روان یو د وارسا طرف ته. د پولند بارډر ته د برلین اډیر لري نه تقریبا یو غنټه پس به ان شاء الله یو غنټه ونی پنځه غنټه وارسا ته لار دا پولند درو خلافه ده او برلین نشي تقریبا غنټه ونی مزل کنه پولند بارډر ته ورسېدا. Casual with you now. No. Yeah, cash. No, but fine. When you open the cash, you don't give me. मैं तो तुम्हें बर्मिंघम में ढूंढ रहा हूँ. नहीं, उसको अगर पता लग गया कि ये रिव्यू उसने डाली है वो अभी भी हमें ढूंढ रहा होगा. लेकिन उन्होंने भी हमारा पता नहीं कितना नुकसान किया. 100 पाउंड से ऊपर था. नहीं फ्री में ले लिया. 100 मिल्कियत अपने पड़ा. 100 नहीं था, कोई 60-70 था. नहीं जर्मनी में 60-70 के थ्रू दिसंबर में भी नहीं ज़्यादा भी नहीं मिलता वैसे. जर्मनी ऑर्डर क्या मिलेगा? जर्मनी में मिनिमम जो जवाब आया क्या कहते हैं, आपने ईमेल किया था? ईमेल भी किया था, booking.com को आपने किया था, आपने किया था. उन्होंने क्रेडिट कार्ड वालों से भी बात की. वो बोलते हैं ये थर्ड पार्टी है, आपने बुकिंग वालों से बात करो. कुछ कोई पैसे. फिर वो लंबा चौड़ा एक शीट कमेंट क्या होता है, मिला नहीं, रिव्यू लिख दिया. उस पर भी कोई असर नहीं हुआ. मैं आपको दिखाता हूँ रिव्यू भी. और यूँ तो आपने निकल दिया, फिर उसका क्या जरूरत है? ये बर्लिन का एयरपोर्ट है. बर्लिन के 2-3 एयरपोर्ट है. सही है.
موټروي باندې د مانځه دپاره بریک وشو، زه خو د دغه نه را روان یم او داسې نه نورو ملګرو کړی دی نه د چټایي خوراک دا لوټه ده باید وی د خپله لوټه هم د ځان سره ګرځوو دغه دی دا اوس به مونځ کوي انشاءالله. په موټروي باندې مانځه ته ودرېدو د ماښام، نو حسن برادر ویل چې نه تاسو چې دومره ودرېدلی او مونځ هم وکړو او زه د باندې چای ونه څښم نو دا خو کېدی نه شي. نو چای پې باندې کلی دود پتي چې شوده خو دا دي پراته دي که نه دې ځکې او هغه زمونږ ډرایور هلته لا اوس هم مونځ کوي نه هغه سکندر خان هغه دغه کوي د هغه شودو چې نه څښي نه هغه راته سور بیلی او موږ به نور پکې دغه ملک هر چی د ابو حسن نه نه ماشاءالله دود پتی چای رامن اس کی دود پتی وطنی چای در بھائی دا څه خوشحالي ये मुझे कहते हैं तुम्हें वीजा इसलिए नहीं मिला तुमने एम्बेसी में आवाजें निकाली इसको ऐसे कहता क्या या मैंने कहा तुम्हारा वो इसलिए लेट कर दिया और तुमने आवाज निकाली। नहीं ये जर्मनी से। अच्छा मैंने उनको कहा ना हकीकत है, मैंने कहा अगर किसी और को देना है या नहीं देना, अगर मुझे देना है तो इसको दे दो ना। तो ये मुझे फोन करके यार खाला के बेटे तुमने ये कहा ना, उसने कहा इसलिए मुझे सिगरेट दे दिया, तुमने उसको मुझे उंगल पे कर दिया कि यार तुम ये पॉइंट मैंने कहा तुम्हें मुझे पॉइंट आउट कर दिया। चलो अब सबको मिल गए इंशाल्लाह, चारों के चार डबल एंट्री मारेंगे उधर।